که غواړئ د چا تلیفون کوډ خلاص کړئ نو دا ویډیو ستاسې لپاره ده. سلامونه، زه رحیم رحیمي یم. تاسو رحیمي ټک یوټیوب چینل ګورئ. زمونږ نننۍ ویډیو ده څنګه کولی شو د چا موبایل لاک خلاص کړو. نو د ویډیو شروع کولو نه مخکې له تاسو ټولو څخه یوه هیله چې له دې طریقې څخه ناوړه استفاده مه کوئ. دا طریقه یوازې او یوازې ستاسې د پوهاوي لپاره دی. نو که چیرې اوس ستاسې نه موبایل کوډ هیري، مثلا دا تلیفون د زما ده، زه کوډونه ورکوم، ما کوډ نه دی په یاد، نو څنګه کولی شو دا کوډ خلاص کړئ؟ ملګرو چې ستاسې تلیفون ته هر رقم کوډ ورکول سوي، که هغه پاسورډ یا د نمبر والا کوډ هر رقم کوډ چې هغه خو خلاصیږي، خو باید تاسې دا هم په یاد ولرئ چې ستاسې تلیفون کې څونه شیان دي، یعنې میسجې، ویډیوګانې، عکسونه، دا ټول به له منځه وړل کیږي. په میمري کارډ کې چې کوم شیان دي هغه نه ډیلیټیږي، خو په تلیفون کې چې څونه شیان دي، که هغه عکسونه دي، که ویډیوز دي، که میسجې دي، دا ټول به د ټول عمر لپاره ډیلیټ کیږي. رحیمي ټک یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د ګنټۍ دا نښان کلیک کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسې ورسیږي. ملګرو، ویډیو شروع کولو سره دا طریقه ده چې تاسې به تلیفون راواخلئ او تلیفون چې کله تاسې به ګل کړئ، پاور آف به ووهئ. تلیفون به تاسې پاور آف ګورئ، دا به ووهئ، بیا به پاور آف یې کړئ. نو زموږ تلیفون دا دی پاور آف سو، یعنې بیخي ګل. نو ملګرو، زموږ تلیفون دا دی ګل سو. نو چالان کولو لپاره او کوډ له منځه وړلو لپاره به تاسې د اواز چې پورته کوي، اواز چې زیاتېږي، هغه بټن به ونیسئ او ورسره به دا بټن هم ونیسئ. دا بټن اواز پورته کولو بټن او د منځ بټن، یعنې دا بټن، دا به تاسې په یو وخت کې ونیسئ. ګورئ، اواز پورته کولو، د تلیفون چالانه کولو بټن او د منځ بټن، دا به تاسې په یو وار ونیسئ، لکه داسې څنګه چې ما نیولی ده. بیا به تاسې پاور ونیسئ په یو وار، نو هغه به تاسې زموږ تلیفون چالان شي. دا به تر هغه وخت نیسئ، ایله کوئ به نه، تر څو چې تاسې ته یو نوی مینیو راسي، یعنې داسې کوم لیکایي به تاسې ته راسي. ګورئ، شاید ستاسې داسې لیکایي تغییر هم وکړي، خو لیکایي به حتما تاسې ته راځي. کله چې لیکایي تاسې ته راغله، ګورئ، زه نږدې کړم، لیکایي راغله، تاسې بیا د اواز پورته کولو او لاندې کولو طریقې باندې کېږي. دلته ټچنګ کار نه کوي، دلته ټچ هېڅ شی کار نه کوي. نو تاسې به راسئ لاندې رالاست. ګورئ، دلته بل شي ته زموږ کار نشته. دریم شاید ستاسې په تلیفون کې دا فرق وکړي، خو موږ ته مهم دا لیکایي ده چې تاسې وینئ. ګورئ، دغه وایپ ډیټا فیکټري ریزیټ، وایپ ډیټا فیکټري ریزیټ، بیا هم تاسې ته وایم دا کلیک کړئ. لاندې دریم، د اکثرو تلیفونو کې دریم ده، نو شاید نور تلیفونو کې فرق هم وکړي. دغه دریم فیکټري ریزیټ، بیا به د ګول کېدلو چالان کېدلو دا بټن هغه به کلیک کړئ. کله چې تاسې کلیک کړئ، ګورئ، بیا لاندې راسئ، یس ته په اواز کمېدلو بټن باندې تاسې به لاندې راځئ، اواز کمېدلو بټن باندې به لاندې راځئ. یس ته چې کله رالاست، بیا به د ګولېدو په بټن باندې کلیک کړئ، بیا هم د ګولېدو بټن باندې به کلیک کړئ. کله چې مو کلیک کړه، تاسې به داسې کوم صفحه راسي، لږ انتظار وکړئ. ګورئ، بیا هم تاسې زه وایم ملګرو چې دې طریقه سره ستاسې ټوله ډیټا، د ټول تلیفون ډیټا له منځه وړل کېږي، ټول تلیفون مو پاکېږي، هر شی مو ډیلیټ کېږي. زموږ ګورئ دلته خبر مو ته راغی چې ډیټا وایپ کمپلیټ. کله چې کمپلیټ سو، ګورئ هلته کمپلیټ سو، بیا به تاسې دا اولنی انتخاب وکړئ، ریبوټ سیسټم ناو. ریبوټ سیسټم ناو نه بعد وهلو نه بعد دا بټن به تاسې ووهئ، پاور آن به کړئ. پاور آن نه بعد به زموږ تلیفون بیرته چالانه شي. تاسې به ورته انتظار باسئ. دې طریقې سره بیا هم تاسې ملګرو وایم چې تاسې ټوله ډیټا له منځه وړل کېږي. زموږ تلیفون دا د چالانه کېدو کې دی. اوس به تاسې ووینئ چې هر شی ډیلیټ شوی دی. ملګرو، زموږ تلیفون سټارټ سو. څنګه چې تاسې وینئ تلیفون بالکل نوی سو. دلته به تاسې نیکسټ بټن انتخاب کړئ. سره لکه څنګه چې نوی تلیفون تاسې واخلئ، هغه خلاصېږي. نو دا زموږ کوډ موډ نور ټول لرې سو. ګورئ، که تاسې بیا هم یقین نه لرئ، زه دا موبایل ګلومه،
موبایل ګولو نه بعد دا دی بیا هم زه پاور آن کوم کوډ هیڅ شی نشته هر څه له منځه ویوړل سو. نو د دې طریقه تاسې کولی سئ د چا تلیفون خلاص کړئ. خو بیا هم تاسو ته وایم ملګرو چې دا طریقه یوازې او یوازې ستاسې د پوهاوي لپاره دی. دې څخه هېڅکله هم ناوړه استفاده مه کوئ او دې طریقې څخه ستاسې ټول ډیټا ډیلیټ کېدای